وای د پیسې پټې کړې د پیسې پټې کړې په دې باندې د ټولو عزت ډاکټر دانش صاحب سوشل میډیا منیر شو دا ډېر مرګري دي زمونږ چې لکه داسې ورک غریبانان اکثر په دې پیښور کې ګرځي لکه دکاندار ته یا پروډوسر ته رجی دا غانې ملي کلی د دار مونږ په خلکو باندې ځان نه دی منلی خو خلکو مونږ منلی یو دی وکړه چې سړی په سوشل میډیا باندې لکه مشهور شوی او دی وایي چې د ما سره دې ټایم نشته یا لیوانو ولې جنګونه کوي مینه کوي محبتونه کوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه مراد علي کټلنګ د پرواز ټي وي لخوا او پروګرام ادبي ستوري قدرمنو نننی پروګرام زموږ په سواد کانجو کې دی چرته چې د پښتو د ادب یو ډېر تکړه یو ډېر ښه شاعر عثمان خیالي صاحب جون کوي دای خو راغلی دای سره خبره ترې کو عثمان خیالي صاحب د ستارو محتاج نه دی کین چې تاسو ټول پیژنې په پښتو ادب کې ډېر غټ کار کړی ډېر لوی نوم دی دای سره خبره ترې کو غب شپ به مسر لګو دای د جون په حق لا د ادبي حلو فضل په حق لا عثمان خیالي صاحب ټول نوړم به خو تاسو ډېر زیاته شکریا دا کوم مننم کوم چې تاسو موږ ټیم راکو په خپل پروګرام کې د هر کالی ډېر زیاته مننه ډېر شکریا بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسو ډېر زیاته شکریا دا کوم چې تاسو د مردان نه راغلی او دلته کې لکه زه مونږ له خپل قیمتي ټایم راکو او مونږ د دې خلکو سره د خپل چینل په شیشه باندې مخامخ کوي چې لکه د هغوی سره مونږ د خپلو مینوالو سره یو څو خبرې شریکو کړو نو ستاسو ډېره غټه مهرباني او ډېره مننه دي. عثمان خیالي صاحب خبرې هم کو غب شپ هم لګو خو ټول نو وړاندې زم یو خسته کلام راته وای نه پس بیا خبرې اترې کو صحیح ده د زما یو زوړ کلام دی بعضې ملګري اکثر د ادب خبره کوي نو هغه یو ما ډېرې زیاتې غزلې لیکلي دي په هغې کې یو زوړ غزل دی چې دا چې د یو بله مونږ لرې ورځې شپې وباسو دا چې د یو بل نه مونږ لرې ورځې شپې وباسو او د زړه نه شک د دې غلطې زمانې وباسو او څنګه پتا مین د چا نه به خطا شو اخیر څنګه پتا مین د چا نه به خطا شو اخیر چې په کمیس ګلونه ستا د لوپټې وباسو او ستا د ښایست لفظونه دي مشکل الفاظ د پښتو ستا د ښایست لفظونه دي مشکل الفاظ د پښتو او ځان له هر مین جدا معنی وباسو او دا چې په ځمکه باندې ناست یو او راکاږو کرښې دا چې په ځمکه باندې ناست یو او راکاږو کرښې دا لیوني نه یو تصویر ستا د نقشې وباسو او خیالي رنګونه چې تک سره لکه د وینو نه وي خیالي رنګونه چې تک سره لکه د وینو نه وي په بل یو رنګ کله تصویر د محبوبې وباسو. ډېر مزیدار. عثمان خیالي صاحب خبرې هم کو دا تاسو چې کوم وخت کې مطلب په خلکو باندې ځان منلې په وخت کې سوشل میډیا نو نور داسې دغه نو مطلب په خپل ټیلنټ باندې تاسو راغلی نننی شاعران کوم وګورو لکه سوشل میډیا زیات شهرت لور کو او بیا هغه شاعران د سوشل میډیا ته ډېر په بد نظر ګوري کوته چې راستا سره مرکه کومه یاره سوشل میډیا لپاره د ما سره ټیم نشته یا دا نشته دغه باره کې تاسو وایي یاره زه ډېره عجیبه خبره دی وکړه چې سړی په سوشل میډیا باندې لکه مشهور شوی او دی وایي چې د ما سره دې ټایم نشته یو تاسو زمونږ د وخت خبره وکړه چې په هغه ټایم کې لکه مونږ په خلکو باندې ځان نه دی منلی خو خلکو مونږ منلی یو زمونږ سره مینه محبت کړي ده او دا اوسني بله یو خبره کومه بیا مې هېرېږي چې زه په ډېر معذرت سره د سوشل میډیا باندې چې زمونږ څونه ملګري شاعران راځي لکه نن سبا شهرت حاصلول ډېر آسان کار دی په سوشل میډیا ټکو ته خلک کم او انداز ته زیات ګوري چې کم سړی راځي لکه اوس د هغه د غزل د ویلو انداز ښیي که نه هغه ډایلاګ هغه ایکټینګ غوندې کولی شي هغه ته داد میلویږي چې یو بل یو سړی لکه اوس زما په شان موجود ساده سړی مونږ خو د ټکو په هغه هیر پیر باندې پوهېږو خو لکه هغه انداز زمونږ د ایکټینګ نه دی که نه لکه اوس لکه نو نن سبا په سوشل میډیا باندې ایکټینګ بینتیای زیات چلیږي او ډېر ښه شاعران سوشل میډیا پیدا کړي دي په دې کې هېڅ شک شوبه نشته او نه ده د شرم خبره ده لکه ډاکټر دانش صاحب سوشل میډیا منیر شو داسې ډېر ملګري دي زمونږ چې لکه داسې ورک غریبانان هغه د سوشل میډیا ته بد ځکه نه دي کتل پکارو چې دا هم یوه لار ده دا کومه لار ده دا ډېر اسانه لار ده د دې نه مخکې لکه اوس که سوشل میډیا نه وی ډېر غټ شاعران ډېر غټ اکټران فنکاران دا شاته پراته ورکو دې سوشل میډیا ستاسو په لکه څونه تکلیف وستا ته میلو شوی چې تاسو د مردان نه په دې ګرمۍ کې سوات ته راغلي او لکه چې د عثمان خیالي نه او د نورو ملګرو نه په سوات کې چې کم
دغه دي د هنرمندان دي چې د غوینه مونږ انټرویو ولو نو سوشل میډیا ته کم از کم بد کتل نه دی پکار او کم مرګري چې په سوشل میډیا کې لکه یو غلط طریقه باندې رواني دا کنځلي چې کوي دا په یو بل پسې چې بد ردی وایي خاص کر زه په دې سوشل میډیا کې داسې مرګري نه یم چې هغه ستاسو په دې چینلو کې په یو بل پورې خطي نو مهرباني وکړئ چې یو بل سره مینه محبت کوئ او زه خپلو شاعرانو ته هم دا خواست کوم چې یو بل ومنئ تاسو چې یو بل نه منئ تاسو ته خلک د قام سترګې وایي نو لکه څوک په مونږ مني او څوک په تاسو مني په دې وجه باندې لکه څوک بیا مونږ ته ډمان وایي څوک مونږ ته څه وایي څوک غالي صاحب نور به کتونکو سره څه شریک کړي نو یو غزل به راته ووایم جي ارشاد چې وای کته مې زړه یې زه دې زړه یم جي کته مې زړه یې کته مې زړه یې زه دې زړه یم جي چې څنګه ته یې داسې زه یم جي او راځه چې چاته مخامخ شو کنه راځه چې چاته مخامخ شو کنه چې ته ښایسته که زه ښایسته یم جي او دمه دمه یم لکه ستړی مزدور دمه دمه یم دمه دمه یم لکه ستړی مزدور او ستا په سنګله چې وده یم جي دمه دمه یم لکه ستړی مزدور ستا په سنګله چې وده یم جي ستا د بنګړو د موسیقي مې ګډی ستا د بنګړو د موسیقي مې ګډی کنه خپه خپه ټپه یم جي او ستا د ښایست د هر یو ټکی ټکی ستا د ښایست د هر یو ټکی ټکی زه ترجمه یم معنی یم جي او تورو ته تور سپینو ته سپین خایم تورو ته تور سپینو ته سپین ورخایم زه ګناهګاره آینه یم جي او دا ستا مین به په تا لوبې کوي دا ستا مین به په تا لوبې کوي افسوس خو زه به نه یم جي او نن د دیدن نه دې مزه اخلمه نن د دیدن نه دې مزه اخلمه او خمار نشه یم جي او زما قلم او کتابونه اخلم دا یو شعر دی جی زما قلم او کتابونه اخلم نور د ټوپکونه خپه یم جی دا یو ځل بیا وای دا ډېر خوش زما قلم او کتابونه اخلم نور د ټوپکونه خپه یم جی او ستا د نازونو په چل نه پوهېږم ستا د نازونو په چل نه پوهېږم او عثمان خیالي ساده باده یم جی ډېر ښکلی عثمان خیالي صاحب یو پوښتنه زه ضروري ګڼم که د خیال یو غانه جوړه شوی پتاسې د فلم د لپاره جوړه شوی نو په دغه غانو کې مطلب د فلم د لپاره چې کوم غانه خلک جوړي نو مطلب د فلم په موډ به جوړه کنه په هغه شاعري کې او په ولسی شاعري کې څومره فرق دی په هغه باندې خلکو ډیر زیات تنقید کړي نو دغه خلکو ته سوال غواړي یاره جیزه چرته حقیقت وایم کنه په دې باندې به مرګري خپم شي ولسی شاعري کول ډیر ګران کار دی دونه ګران کار دی کنه غزل خو ډیر آسان دی رو را خو کینه چې تا څنګه ولیکو څه دی ولیکل غزل لیکل ادبیه خو چې تا لکه سستا ذهن ته راځي لیکه ولسی شاعري دونه ګران کار دی چې تا ته فلمي ډایرکټر لکه یو شی خلق وخی کنه ته به هغه شی دی پبلک ته به ګوري نو دا ډېر ګران کار دی او زموږ د باجې مرګري لکه په موزرت سره ویره ولسی شاعري ادب ته نقصان ورسو دا زه د دې خبرونه بالکل خلاف یم دغه وجه دا ده چې ادبي شاعري ټیک ته هغه د کتابونو شاعري لکه د کتونکو د اورېدو دپاره ګورئ چې ولسي شاعري نه وي شاعران به نه پیدا کېدلو بالکل به شاعر نه پیدا کېدو د هغې وجه دا ده چې څونه مشهورې لکه کارون باچا څونه ښه اواز دی په ولسي شاعرۍ خلکو منلی ګلزار عالم څونه ښه شاعر دی په ولسي شاعرۍ باندې خلکو منله که یو سړی وایي چې نه دی نو دا ولسي شی نه و چې راواخلی بیا د انقلاب سره نشانونه لیونو چې تا ته یو پروډیوسر وایي چې فرض کړه که اوسو د یو ګانه ولیکه د شرابي به داسې ماحولي یا به داسې لکه د هیرو او هیروین دی او د یو بل سره الګ خفه دی او جنې هغې باندې ګانې لیکل دا ډېر ګران کاري دا چې څوک کوي د هغه ته پته یې مونږ ډېر لیدلي زمونږ ښه ملګري دي خفه کېږي دي نو اکثر په دې پېښور کې ګرځي لکه دکاندار ته یا پروډیوسر ته رجی دا غانې ملي کلی د دار علاوه کدغه وکا خپل پیسې ورکی سوګرونه خپل پیسې پکې دنیا زمونږ شاعران خو ډیر اساس خلک ته خبرې ډیر مالی دي لري خپل پیسې ریلی وای چې زما دا غانې چوله خخ نمونه دي خخ دغه دي او خخ لیکل کوي دي لیکل کوي چې زه اکثر واورم زه ورته ایران چې ملک زمانہ لکه بنتي خی خلکه چالت کې پروډوسر ته غانې مخه ته کې دکاندار ته دغه ډیماند نه دغه اپوزیشن په نه برابرېږي نو ولسی شاعري په خپل ځای باندې روانه ده او ادبي شاعري تاسو کو ګورئ ولسی شاعران خلک پیژنې زموږ ادبي شاعران ډیر کم خلک پیژنې دا ولې
په زمونږ په پښتو کې اولنې کمی دا ده چې زمونږ پښتو لازمي په سکول کې نه دی چې څوک د پښتو کتاب نشي پړاواله په دې وجه باندې یا زمونږ پښتانه ولسی شاعري اوري د پښتو او یا د انډیا غاني اوري غزل مضبوط شی ده په غزل کې چې څونه خونی ده په بل شي کې نه خو یو خبر ارته کوم چې ټول نه سیوا خوان پټه پکی ټپا بالکل او یوونو ته مخې جانان او لیدې مې نشي په کوټه کې ناسته ما نوې ځواني ته رسیدلې او په کوټو ګرځي ځان له یار غوړه کوي نه دا غولسی ماحولي نو د ټپې سره پښتن بنتي مینا کوي او ټپه یو خشه ده غزل هم خشه ده ولسی شاعری هم خشه ده زه خپل شاعرانو ته بیا خواست کوم چې به یو بل ومنه په یو بل باندې تنقیدونه ما کوي دغه شان په دې سوشل میډیا باندې چې سونه د مونږ مرګري د چینل والا مهرباني وکړئ په یو بل پس ډرامې ما کوي ځکه سری نم د 400 د مرګري د مردان د مرګري په یو بل پس ډېر زیات خبرې کوي په دې چینل وای د پیسې پټ کړي د پیسې پټ کړي په دې باندې د ټولو عزت کمی ډېر مننه عثمان خیالي صاحب د وخت راکولو ډېر زیاته مننه قدرمنو دغه مشهور شاعر کینې چې تاسو ټول پیژنئ عثمان خیالي صاحب چې تفصیلي مرکه سره وشو غب شپ مو سره ولګو اوس په دې نه اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان